د کوچني اختر پر رسېدو سره هرات یو ځل بیا د هیواد له ګڼې ګوڼې ډکو ګرځندوی مرکزونو څخه ګرځېدلی او د لسګونو زرو کورنیو سیلانیانو کوربه دی. دا تاریخي ښار چې د افغانستان له مهمو فرهنګي حوزو څخه شمیرل کیږي د اختر په شپو او ورځو کې د خلکو د پام وړ ګرځندوی ځای پاتې شوی دی. د هرات د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي چې یوازې د اختر په لومړیو ورځو کې له 50,000 زیاتو کورنیو سیلانیانو د دې ولایت له تاریخي آباداتو او تفریحي سیمو څخه لیدنه کړې ده. در روزهای عید بر اساس آماری که ما از آبیده های مختلف تاریخی به دست آوردیم بیش از 50,000 نفر گردشگر داخلی به شهر هرات داشتیم که اینها مراجعه کردند و از مناطق مختلف شهر هرات بازدید کردند که از جمله در حدود 3,000 نفر از قلعه اختیارالدین بازدید کردند و 3,000 نفر هم از منظر جهاد بازدید کردند. بل لور ته هغه ګرځندویان چې د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه هرات ته راغلي د ښار له عمومي وضعیت څخه خوښي څرګندوي. هغوی د ښار نظم، پاکوالی او د خلکو میلمه پالنه د ستاینې وړ بولي. همدارنګه راغلي ګرځندویان د امنیتي ځواکونو هڅې مهمې بولي او ټینګار کوي چې د امنیت ټینګښت دوی ته دا زمینه برابره کړې چې خپل تفریحي وخت په امن فضا کې تیر کړي. هرات ماشاءالله ډېر ښایسته ولایت دی، خورا تاریخي ځایونه لري، ښایسته منظرې لري، ښایسته خاسته او نرم خلک دي. نن هغوی د اختیارالدین کلا ته دلته مو غوښتل چې دغه تاریخي آبادات وګورو، دا تاریخي ځای وګورو. د سیل لپاره دا د اوس موزیم ته راغلو. تقریبا په موزیم کې مو ډېر تاریخي شیان ولیدل، ډېر ښه خوند یې وکړ. ماشاءالله هرات یک جای تاریخی است، یک جای آثار داره. ما آمدیم اینجا فعلا کلای اختیارالدین، ما سابقه شنیدیم که اختیارالدین کلا بسیار یک جای تاریخی است. اینجا آمدیم، خیلی خوب جای است ماشاءالله، خیلی چیزای تاریخي آثار تاریخي دي. کارپوهان باور لري چې هرات ته د ګرځندویانو زیاتوالی نه یوازې د دې ولایت د تاریخي ارزښتونو د پیژندنې لامل کیږي بلکې د هیواد د بډایه فرهنګ د معرفي کولو لپاره هم مهم رول لري. د یادونې وړ ده چې هرات د خپل لرغوني تمدن او فرهنګي تنوع له امله د هیواد په کچه د ګرځندوی یو مهم او مخکښ مرکز بلل کیږي.